بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. په تیر درس کې مونږه په دې خبرې کړې وې چې څنګه مونږ کولی شو په outlook.com او یا هم په hotmail.com کې ځان ته ایمیل ادرس جوړ کړو. نن غواړم تاسو سره په د outlook.com او hotmail.com په انټرفیس باندې خبرې وکم یا کاري محیط باندې خبرې وکم چې کله تاسو خپل د هاټمیل آی ډي خلاصوي او یا هم د آوټلوک آی ډي خلاصوي نو دا کوم صفحه چې تاسو ته خلاصيږي دا مین صفحه په دغه غواړم تاسو سره زه خبرې وکم چې د کې مختلف کمانډونه دي، مختلف بخشونه دي او دا هر یو کمانډ هر یو بخش ځان ته مختلف وظایف لري. نو دې لپاره زه راځم ګوګل کروم خلاصوم او دا چې ګورئ تاسو زما د یوټیوب چینل دی. که غواړئ زما ټول د کمپیوټر ویډیوګانې ترلاسه کړئ تاسو نو په یوټیوب کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده، زما چینل درته خلاصیږي او هغه نه وروسته به راشئ پلی لیست هلته ټولې ویډیوګانې د کمپیوټر ما اپلوډ کړي دي، تاسو کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ او ترې زده کړه وکړئ. بل که چیرې غواړئ زما د فیسبوک پیج هم ځان سره ولرئ او د هغه د تاریخ نه ما سره په ارتباط کې اوسئ. دغه لینک چې ګورئ تاسو دا زما د فیسبوک پیج لینک دی چې په دې کلیک کې تاسو ته زما د فیسبوک صفحه خلاصیږي. زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ تر څو چې کوم ویډیوګانې زه په فیسبوک پیج کې اپلوډ کوم تاسو ته خبر شي. راځو خپل درس ته. دلته زه نوی ټاب اخلم او غواړم چې outlook.com یا hotmail.com را خلاص کم. نو دې دپاره زه راځم لیکم www.outlook.com. hotmail.com ځکه نه لیکم چې د hotmail.com خبره ختمه شوې ده. که چیرې تاسو hotmail.com ولیکئ، که چیرې تاسو msn.com ولیکئ، که چیرې تاسو outlook.com ولیکئ، په آخر کې ټول یو شی. تاسو هغه اصلي یوه صفحه چې د هغه ته تاسو وړي او د هغه طریق تاسو خپل ایمیل ادرس ته لاګین کیږي. نو outlook.com ځکه لیکم چې دا د hotmail.com او د msn.com نوی نوم دی او نوی انټرفیس دی، نو په دغه خاطر باندې زه کوشش کوم تر څو outlook.com استعمال کوم چې تاسو هم ورسره بلد شئ. نو ما outlook.com ولیکو، انټر مې کلیک کړو، ما ته د outlook.com یا د outlook هغه مین اصلي صفحه چې ده دا دې را خلاصه شوه. دلته زه په کریټ فری اکاونټ باندې کلیک نه کوم ځکه مخکې درس کې مونږ دا دې باندې کار کړو چې څنګه مونږ کولی شو ځان ته په outlook.com یا hotmail.com کې آی ډي جوړ کړو. نن زه په ساین ان باندې کلیک کوم. کله چې تاسو غواړئ خپل آی ډي ته لاګین شئ، داخل شئ، که هغه آی ډي ډومین نیم چې دی outlook.com یو که hotmail.com فرق نه کوي. نو په دې ساین ان باندې به کلیک وکړئ. چې کله په ساین ان کلیک وکړو مونږ ته د مایکروسافټ ساین ان پیج راځي چې د دې طریق نه مونږ کولی شو خپل د هاټمیل او یا هم د آوټلوک صفحه راخلاصه کړو، آی ډي راخلاصه کړو. بخیر، نو دلته زه خپل آی ډي لیکم. تیر ریکارډ کې تاسو پام کړئ ما یو آی ډي جوړه کړې وه په نوم د ام اسلام صافی @outlook.com. دا به ورسره ذکر کوئ. که چیرې هاټمیل کې ما آی ډي جوړ کړي نو به لیکئ ام اسلام صافی @hotmail.com او که چیرې آوټلوک کې outlook.com ورسره ولیکئ. د هغه نه وروسته به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. تاسو چې کله په نیکسټ باندې کلیک وکړو خپله دغه د آوټلوک پیج چې دا زموږ آی ډي په ډیټابیس کې په سرور کې کوم ډیټابیس چې دی د مایکروسافټ د outlook.com او د hotmail.com په لپاره په هغه کې سرچ کوئ چې دا شته که نشته. که چیرې نه مونږ ته یو جواب راکوي چې ورور دغه آی ډي ستا غلطه ده، او که چیرې داسې یو بله صفحه مونږ ته راځي چې دا اوس راغلی ما ته وایي چې وروره ستا آی ډي مونږ سره په سرور کې پرته ده، په ډیټابیس کې شته ده، نو تاسو خپل د دې آی ډي پاسورډ ولیکئ تر څو تاسو لاګین شئ. ګورئ که چیرې زه بیک لاړ شم او غلط آی ډي ولیکم، مثلا ما داسې چلو که دلته راغلم یو ام مې بل هم غلط اضافه که پکې داسې مې اضافه که ځان نه، نو چې کله په نیکسټ باندې کلیک وکړم ګوره ما ته وایي چې وروره that Microsoft account doesn't exist. Enter a different account or get a new one. دا کوم آی ډي چې تاسو لیکلې ده دا زمونږ په ډیټابیس یا سرور کې مونږ سره نشته ده. یا داسې چلو کې چې دا پاکه که بل آی ډي ولیکه او که نه لري آی ډي نو نوی آی ډي ځان ته جوړه کړه. نو زه څه کوم دا پاکوم، زما آی ډي صحیح ده ام اسلام صافی مې ولیکه
outlook.com next باندې کلیک کوم نو ګوره په دغه یو ثانیه کې دا آی ډي وخت چک شو په ډیټابیس کې دوی په مرکزی ډیټابیس کې او ما ته بل سفر راغله چې وروره ستا آی ډي موږ سره شته تاسو خپل د آی ډي پاسورډ ولیکئ تر څو تاسو خپل آی ډي ته لاګین شئ نو زما د کوم آی ډي چې جوړه کړې وه زه د پاسورډ لیکم او نیکسټ باندې کلیک کوم دلته لاندې یو بل آپشن دی کیپ می ساین ان که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړو کله چې هم تاسو دا صفحه مثلا ساین اوټ شئ بیرته چې تاسو لاګین کیږئ د خپل outlook.com آی ډي ته نو ستاسو پاسورډ به دلته سیف وي دی آی ډي ولیکئ پاسورډ ستاسو اټومیټیکلی دلته راځي نو زه څه کوم په دې باندې کلیک نه کوم او ساین ان باندې کلیک کوم چې کله ما په ساین ان باندې کلیک وکړو زما پاسورډ چې کېږي په سرور کې چې دا پاسورډ صحیح دی که نه دی صحیح او چې کله هغه پاسورډ صحیح نو ما ته خپل آی ډي یا ایمیل ادرس خلاصېږي دا چې ګورئ دا د آوټلوک هغه اصلي صفحه یا انټرفیس دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې زه غواړم تاسو ته د آوټلوک یا د هاټمیل ډاټ کام اصلي هغه کوم انټرفیس چې دی په هغه باندې تاسو سره خبرې وکړم یا کاري ساحه چې ده نو کله چې تاسو آی ډي جوړوئ په آوټلوک کې اوسي او که په هاټمیل کې اوسي نو تاسو په دغه محیط ته راځئ دهیز ته راځئ دا هغه ځای دی یا هغه انټرفیس یا هغه محیط دی چې د دې طریق نه تاسو خلکو ته ایمیل لیږئ یا خلک تاسو ته ایمیل رالیږي هغه ته جواب ورکوئ او په همدې شکل نور راځم د چپ خواته نه چون اصلي کمانډونه ټول دلته چپ طرف ته دي دې طرف نه زه شروع کوم په صورت چپ طرف ته دا کم پین چې ګورئ دې ته پین وایي لیفټ پین ورته ویل کېږي دا هغه مهم بخش دی په outlook.com کې او په hotmail.com کې دې کې موږ سره دوه بخش دي یو فیوریټ دی یو فولډرز دي په حقیقت کې دا فیوریټس چې دی دا یو اضافه شی دی چې دلته راځي تاسو کولی شئ دا بند هم کوئ دا بخش چې ګورئ دغه ځای دا هغه مهمترین ځای دی چې موږ زیاتره د سره سروکار لرو کله چې موږ ته ایمیل راشي نو هغه اټومیټیکلی انباکس ته راځي څوک چې موږ ته ایمیل راولیږي که د هر یو آی ډي نه که د هاټمیل نه د جیمیل نه که د یاهو نه د هر که د شخصي ایمیل ادرسونو نه ما ته څوک ایمیل راولیږي هغه به دلته راځي او دلته موږ ته تعداد هم کوي چې فعلا څو ایمیل ما ته راغلي دي او ما ریډ کړي نه دا نمبر د ان ریډ ایمیل هغه نمبر ښیي موږ ته چې څومره ایمیلونه ان ریډ دي ما ریډ کړي نه دي لوستلي مې نه دي کلیک کړي مې نه دي دا ګور دلته نیچې دلته ماته ښیي دا چې کله تاسو یو باندې کلیک وکړئ دا نمبر به خپل اټومیټیکلی کم شي چې یو ایمیل تاسو ریډ کړو یو بل ان ریډ پاتې دی جنک ایمیل هغه ایمیلونه دي چې مثلا سپامي انوانټډ ایمیلونه چې مثلا تا ته راځي بعضې اعلانات د کمپنیانو هغه کله کله اټومیټیکلی دلته جنک ایمیل ته راځي او که چیرې جنک ته نه راغلی تاسو هغه خپله کولی شئ مارک از سپم چې هغه بیا نور هغه نه وروسته جنک ته راځي بل ډرافټ چې کله زه یو ایمیل لیکم او هغه نیمایي پرېږدم داسې زه چېرته راته کار پیدا شو ساین آوټ کېږم هغه ایمیل کلوز کوم اټومیټیکلی ډرافټ ته راځي دا هم یو ډېر مهم بخش دی سینټ آیټمز چې کله زه چاته ایمیل ولیږم نو د هغه یو کاپي اټومیټیکلی دلته د سینټ آیټمز ته راځي بیا تاسو کولی شئ دا آف آن هم کوئ د سیټنګ د طریق نه چې تاسو نه غواړئ چې دلته کاپي سیف شي هغه تاسو سیټنګ نه کولی شئ آف آن کولی شئ بل ډیلیټډ آیټمز چې کله زه یو ایمیل ما ته راغی مثلا دا مهم ایمیل نه دی دې باندې زه کلیک کوم او دغه نه وروسته مې دا ډیلیټ کړو دلته وګورئ چې کله تاسو یو ایمیل انتخاب کړئ او که غواړئ چې مثلا دا ایمیل ډیلیټ شي نو تاسو د دې ځای نه که تاسو پام کړئ دا بټن کله دلته وي کله یو ځای کې کله بل ځای کې خو د دې ځای نه تاسو کولی شئ دې ځای نه هم کولی شئ دغه بره چې هلته یې نوم یې ورته بدل کړی MT فوکس یې لیکلی دی د دې ځای نه هم کولی شئ او د دې ځای نه هم کولی شئ تاسو دغه ایمیل خپله ډیلیټ کړئ نو ما په دې باندې کلیک وکړو نو دا ایمیل به زما څه شي دا به ډیلیټ شي نو چې کله تاسو ایمیل ډیلیټ کړئ اټومیټیکلی هغه ډیلیټډ آیټم ته راځي دلته وګورئ ما سره یو ایمیل په ډیلیټ آیټم کې ما سره پروت دی دلته که چیرې غواړئ دا تاسو اشتباه کې تاسو نه ډیلیټ شوی بیرته ریسټور کوئ په ریسټور باندې کړئ کې دا به خپل ځای ته هغه انباکس چې کوم هلته به لاړ شي بل کم ایمیل چې تاسو آرشیف کړی هغه اټومیټیکلی دلته راځي دا چې څنګه موږ کولی شو یو ایمیل خپل آرشیف کړو هغه بیا وروسته موږ په هغه باندې خبرې کوو یا ارکایف باندې نوټس که تاسو کم خپل ایمیل کې اضافه کړي ځان سره لیکلي دا نوټس سیکشن دی یو خاص نوټ ځان سره لیکئ
او مثلا موږ سره که تاسو پام کړی په کمپیوټر کې سټیکي نوټس دی په دغه شکل باندې دا موږ سره هم شته دی. دا چې څنګه استعمالیږي دې په باره کې بیا وروسته خبرې کوو. کوم فولډر تاسو جوړ کړی او په هغه کې خپل هغه مهم فایلونه یا ایمیلونه اچولي د فولډر موږ د ایمیل منیجمنټ لپاره استعمالو. کوم ګروپ تاسو جوړ کړی چې په هغه کې تاسو سره خپل دوستان اډ دي نو دا هغه مهم بخشونه دي چې په دې لیفټ پین کې موږ سره زیات سروکار لرو. بیا کله کله داسې کېږي چې اوس یو کس چې دلته راځي دلته مثلا انباکس دی جنک ایمیل دی ډرافټ سټیشن آیټم ډیلیټ آیټم دا سړی کنفیوز کوي. نو مایکروسافټ په آوټلوک ډاټ کام کې یو بل داسې یو بخش هم جوړ کړی په نوم د فیوریټس چې په هغه کې موږ ته انباکس سن آیټم او ډرافټ راوړي چې دا درې وړه ډېر مهم بخشونه هم دي. نو زیات استعمالیږي نو په دې خاطر دا یې په فیوریټس کې راوړي دي. نو که چیرې ته غواړې چې دا نور دغه لاندې فولډر دا نه وي نو په دې باندې به کلیک وکړئ دا به هایډ شي. نو تاسو سره هغه درې فیوریټ فولډر چې دی یو چې مثلا انباکس دی پکې بخشونه چې دي انباکس سن آیټم دا شته تاسو کولی شئ خپل ایمیل چک کړئ هغه ډیلیټ کړئ هغه ته ریپلای وکړئ او چا بل چا ته هم ایمیل ولګئ. نو دا دې لپاره استعمالیږي دا فیوریټس. په حقیقت کې دا انباکس او دا انباکس هیڅ تفاوت نه لري. دا سن آیټم او دا سن آیټم هیڅ تفاوت نه لري. دا ډرافټس او دا ډرافټس هیڅ تفاوت نه لري. صرف د دې لپاره چې زموږ ستاسو کار اسانه شي دی دلته راوړی دی. دلته دا بټن چې دا د دې لپاره که چیرې غواړئ دغه لیفټ پین چې دا تاسو هایډ او شو کوئ. مثلا تاسو ته یو ایمیل راغلی دی او دا ایمیل چې دی تاسو غواړئ په وایټ سکرین کې وګورئ نو په دې بټن باندې کلیک کړئ دا لیفټ پین به څه کړي دا به هایډ کړي موږ ته په دې باندې کلیک کړئ شو کوي. که چیرې غواړئ چاته ایمیل کمپوز کوئ ایمیل کمپوز مطلب یو ایمیل ولیږئ نو دلته باندې نیو نوټس باندې به کلیک وکړئ چې کله په دې باندې کلیک وکړه سوري وبخئ نیو نوټس نه دی بخښنه غواړم دلته ما چون نوټس باندې کلیک کړی ځکه دا نیو نوټس راځي. انباکس باندې چې تاسو کلیک وکړئ دا بخش بدلیږي درته ګور نیو میسج دی. نو انباکس باندې مې کلیک وکړ نیو میسج باندې به کلیک وکړئ تاسو دلته به تاسو ته هغه د ایمیل کمپوزینګ بخش دی هغه راخلاص شي او د دې طریق نه تاسو کولی شئ خپل ایمیل څه کوئ کمپوز کوي. نو زه دا څه کوم ډسکارډ کوم زه وایم چې نه غواړم چاته ایمیل ولګم. نو ایمیل تاسو د کوم ځای نه لیږلی شئ د نیو میسج نه انباکس باندې به کلیک وکړئ او نیو میسج باندې به کلیک وکړئ. دا بره دا بټن چې ګورئ دا بټن په نوم د اپس لانچر یادوي. کله چې تاسو کمپیوټر کې افیس پروګرامونه انسټالوئ بازار نه سیری اخلئ په هغه کې موږ سره مختلف پروګرامونه دي مایکروسافټ ورډ ایکسل پاور پوینټ اکسس آوټلوک همداسې نور پروګرامونه. دغه اپس لانچر چې دی یا اپ لانچر چې دی دې کې موږ سره هغه د مایکروسافټ هغه پروګرامونه دي چې مثلا مایکروسافټ آوټلوک دی مایکروسافټ ورډ دی پاور پوینټ دی ایکسل دی ون نوټ دی ون ډرایو دی دا هم تاسو دې نه کولی شئ لنچ کې او دغه څخه استفاده وکړئ. په هر صورت دا قسمت چې ګورئ دا د سرچینګ لپاره استعمالیږي یا سرچ بار دی. البته کم ایمیل تاسو سره په انباکس کې 2000 ایمیل دي یو مشخص ایمیل په باره کې غواړئ سرچ وکړئ نو د دې طریق نه تاسو کولی شئ سرچ وکړئ دغه ایمیل په باره کې. بل دا قسمت چې ګورئ دغه وینډو دلته خو ما تاسو ته ویلي چې کوم ایمیلونه راځي هغه انباکس دلته ماته ښیي چې په هغه هر یو ایمیل باندې کلیک کړئ تاسو دغه ډسپلی دلته کوي دا چې ګورئ دې ځای کې تاسو ته هغه ډسپلی کوي او بیا تاسو کولی شئ هغه ایمیل ته د دې ځای نه یا د هغه ځای نه هم کولی شئ مثلا هغه ډیلیټ کړئ هغه ته ریپلای وکړئ. دلته موږ سره شته ګوره مارک از ریډ شو پکې مثلا فلاګ شو پکې پین شو پکې یا پرنټ کوئ او دې ځای نه موږ سره مختلف کمانډونه شته مثلا ریپلای ورته کوئ ریپلای حل کړئ دا چاته بل چاته فارورډ کړئ ډیلیټ کړئ پکې همداسې نور مختلف کمانډونه دي. نو هر یو په باره کې بیا وروسته موږ خبرې کوو. بل راځو دې خوا داخلي طرف ته چې ګورئ دغه بټن چې دي دغه اصلا دا بټن چې ګورئ دا بټن د اکاونټ منیجر په نوم باندې یادېږي چې په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ اصلا په حقیقت کې دلته ستاسو عکس راوړي چې کله تاسو خپل عکس خپل پروفایل کې اپلوډ کړئ نو تاسو ته ستاسو هغه نوم ښیي او ستاسو هغه آی ډي ښیي چې کومه آی ډي تاسو دغه طریق تاسو لاګین شوی یاستئ. که مکمل پروفایل کتل غواړئ دی پروفایل مای پروفایل باندې به کلیک کړئ پروفایل نه تاسو کولی شئ خپل نوم بدل کړئ خپل تصویر بدل کړئ فرست نیم لاست نیم او که چیرې غواړئ تاسو خپل ایمیل ادرس یا دغه آی ډي چې تاسو خلاصه کړې د پاسورډ چینج کړئ مای اکاونټ باندې به کلیک کړئ تاسو کولی شئ د طریق نه یو بل سفر ته خلاصیږي او دغه طریق نه تاسو کولی شئ خپل د ایمیل ادرس پاسورډ چینج کړئ او نور سکیورټي کوم فیچر چې دی هغه تاسو هم د ځین اپډیټ کولی شئ. لاندې بل کمانډ موږ سره ساین آوټ دی که چیرې غواړئ چې د خپل دغه آی ډي چې تاسو خلاصه کړئ آوټلوک ډاټ کام آی ډي دی نه ووځئ نو ساین آوټ باندې به کلیک کړئ تاسو به د دې ځای نه ووځئ. په همدې شکل کې په شکل دلته موږ سره نورې بټنې هم شته مثلا دا د هیلپ بټن ده کومه غواړئ دا بټن چې ګورئ واټ از نیو
د outlook.com کې چې کوم نوی فیچر راغلی دی دغه په اړه کې معلومات غواړي په دې باندې کلیک کې واټ از نیو دغه په اړه کې موږ دلته معلومات راکړي. مهمترین خبره دغه د ټایر غوندې یو آیکن چې دغه ډېر مهم بخش دی. دغه آیکن په نوم د سیټینګ یادېږي او د دې ځینې موږ کولی شو د خپل د آوټلوک یا hotmail.com مکمل د انټرفیس سیټینګ وکړو. رنګ د آوټلوک دغه د انټرفیس بدلولی شو، د آیکنونه بدلولی شو، دا د خط مثلا سایز بدلولی شو، څه چې وغواړو موږ دې ځینه بدلو شو. مثلا زه غواړم خپل ایمیل ادرس لپاره یو سیګنیچر جوړ کړم، هغه هم د دې ځینه کولی شم. وکیشن ریسپاونډر که غواړئ تاسو جوړ کړئ هغه هم موږ د دې ځینه جوړولی شو. په همدې شکل باندې خدای بالا نور کمانډونه دي چې دا ټول موږ د دې ځینه اپډیټ کولی شو او په هغې کې تغییرات راوستلی شو. نو دغه کمې خبرې چې ما تاسو ته وکړئ په دغه outlook.com آی ډي باندې چې ما را خلاصه کړې ده، دا ټول کمانډونه په MSN کې چې تاسو کوم آی ډي جوړ کړي، په هاټمیل کې چې کوم آی ډي جوړ کړي یو شی دی او همدغسې استعمالیږي چې دا اوس ما تاسو ته معرفي کړو او دغه په باره کې مې خبرې وکړې. پاتې شو بله خبره دا ده چې دغلته لاندې چې تاسو ګورئ دغه د لیفت پین لاندې قسمت کې چې دا ګورئ دلته مونږ سره میل ده. که چیرې مونږ دې بخش کې په میل باندې کلیک کړی نو دغه انباکس او سند آیټم او ډرافت آشن راوړي. که چیرې مونږ په کلنډر باندې کلیک وکړو نو مونږ ته هغه د خپل د ایمیل هغه کلنډر ماته خلاصوي او مونږ کولی شو مختلف خپل د ایمیل کلنډر د طریق نه د خپل کارونه چې دي هغه ترتیب و تنظیم کړو چې په دغه تاریخ باندې زه کم کار کوم، په دغه تاریخ به کم کار کوم. صحیح شوه. خو دې باندې بیا وروسته مونږ خبرې کوو. کوم کنټاکټس چې ما سره زما دوستان چې ما سره اډ شوي پیپل هغه دلته دي مونږ سره، او که چیرې مونږ وغواړو هغه اضافه کړو هم د دې طریق نه مونږ کولی شو کنټاکټس چې مثلا ولدل کېږي چې نور دوستان یې زما دغه ایمیل اډرس غواړم ته اډ کړم چې دایمي ما سره دلته په دې ځای کې ما سره اوسي. بل ټو ډو نوټس دي بخش دی. دا ټو ډوس په دې معنی چې دا یو بخش دی چې دې ځای نه مونږ کولی شو چې خپل دا بعضې ټاسکونه تنظیم کړو چې وروره په دغه تاریخ باندې دغه کس سره زما ملاقات دی، په دغه تاریخ باندې دا کار باید زه وکړم، په دغه تاریخ باندې دا کار باید وکړم. دا کارونه مونږ د ټو ډو نه کولی شو. نو دا مونږ سره زه راځم بېرته په دغه خط آیکن باندې چې په نوم د میل یادېږي، په دې کلیک کوم تر څو ما مستقیم بېرته هغه انباکس او سند آیټم دغه بخش ته بوځي. دا مونږ سره د outlook.com یا hotmail.com د انټرفیس یو لنډ غوندې معرفي عملی کار بیا وروسته له خیره سره کوو. هر یو بخش په باره کې زه ویډیوګانې جوړوم تر څو تاسو وشئ کولی د آوټلوک څخه په منظم شکل باندې استفاده وکړئ.